علیکم قدرمنو. تیره شپه په کراچۍ کې د پښتنو پر هوټل باندې پر شفیق موړ باندې چې پولیسو کوم ظلم وکړي، بربریت وکړي، ویې وهله، بوتله جیله، ظلم یې ورسره وکړي. دوی ګورو پر میډیا ویلله دغه وکیل نومیږي، وکیل یونس کاکړ نومیږي. دی وایي د دغه ظلم خلاف چې د هر شي د حساب د اخیستلو لپاره چې پښتانه لاوارثه نه دي، زه دغه ټوله کیس، دغه ټوله ریپورټ، دغه ټوله ظلم بربریت چې تېره شپه وسلو، دا زه های کورټ له وړمه، دغه کیس هلته درجومه. د هر شي د دوی د پولیسو څخه به موږ حساب اخلو او بیا ځمه عدالت له د پولیسو خلاف مقدمه درجومه. که چیرې مقدمه یې نه درجوله، عدالتي کاروایي کومه او بیا راوځمه ستی په توسط باندې کراچي سوپر هایوې به بندومه، چې تر څو پورې موږ ته د دغه ظلم، د دغه بربریت په اړه باندې د هر شي حساب نه راکړي. د اوه ساعته پورې به موږ خپل احتجاج کوو، خپله لاره به بندوو. کراچي سوپر هایوې دا وکیل یا ایډوکیټ یونس کاکړ نومیږي، دوی ته موږ افرین وایو چې د دغه ظلم بربریت خلاف دی راپورته سو. د اوسه پورې د پښتنو داسې هېڅ مشر په دا اړه یا په دا وجه باندې نه دی راپورته سوی. او بل دغه ګرد تاوان، دغه ټوله ستونزه زه د پښتنو بې اتفاقي بولمه چې په کراچۍ کې ژوند کوي، هوټلان یې دي سره تقسیم سوله، بدنیکي یې رامنځته سوې ده. نن پولیس خود ودې ته درېږي، د شپې پر 3 بجې باندې پولیس ورځي، بته ځینې اخلي یا چای ورسره کوي، تار یې سره اوري، بیا پولیس ودې ته لرګي نیسي. پر میډیا باندې دا خبره یا دا واضح خپروي چې یا دا دوی تجاوزات کړي دي، په دا وجه باندې موږ ټول تجاوزات ختم کړي. دوی دغه لار نه ولره، په دا وجه باندې حتاپایي وسوله او زموږ ایس ایچ او چې دی هغه یې رازخمي کړي، دا یې پر میډیا باندې ورکړې ده. لیکن ایډوکیټ یونس کاکړ ته موږ افرین وایو چې دی دغه کیس های کورټ له وړي، هلته د هر شي د حساب د اخیستلو لپاره دی دغه مقدمه لړاوي. افرین ورته وایو، موږ ستا تر شا ولاړ یو چې هر رقم سپورټ موږ به یې د خپله زوره د خپل واس مطابق درکوو.